د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو معاینت په چوکاټ کې مرکزي ورکشاپ په تیر یوه کال کې کابو 4000 بېلابېل نظامي موټر جوړ کړي دي. په دغه موټرو کې هاموی، رینجر او ګڼ شمېر نور نظامي موټر شامل دي. د دې ترڅنګ د دې ورکشاپ اساسي برخې هم تر دې مهال پورې تر 4000 پورې موټر ترمیم کړي دي. د کله نه چې د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي معاینت او د لوجستیک د لوی ریاست د حمایوي لیوه مرکزي ورکشاپ فعال شوی دی. نو الحمدلله اول په دې ورکشاپ کې ټول هغه اداري او تخنیکی چې کوم سیستمونه وو هغه فعال شوي دي. د هغې نه وروسته چې کله نه موږ د موټرو په رغولو باندې کار پیل کړی دی، نو تر اوسه پورې 3610 نظامي واړه او غټ موټر چې په دې کې هاموي ټانګونه هم شامل دي ترمیم شوي دي. او په دې کې بیا موږ اساسي ورکشاپ لرو. اساسي ورکشاپ تر اوسه پورې د مختلفو موټرو چې مهم لکه انجن او ګیلاس پسټم دغه مهمې پرزې دي، نو 4420 موټرو ترمیم صرف اساسي ورکشاپ کړی دی. دغه ورکشاپ په 5 برخو کې فعالیت کوي چې ثقیله، خفیفه، کوپی کشي او په ځینو نورو برخو کې دي. د موږ ورکشاپ 15 بخشونه لري چې خفیفه ورکشاپ دی، ثقیله ورکشاپ دی، اساسي ورکشاپ او کوپه کشي او بل ګرځند ورکشاپ دی. د دغه ورکشاپ مسؤلین زیاتوي اوس مهال د پرزو په برخه کې د دوی ستونزه حل شوې ده. تر ډیره حده پورې د پرزې هغه ستونزه اوس حل شوې ده، ځکه چې د تامیناتي چارو معاینت په دې وروستیو کې د لوجستیک ریاست سره په مشوره باندې یو فیصله وکړه چې هغه موټر چې ترمیم ته راځي نو هغې ته د خوش خرید پرزه خریداري کیږي، اخیستلی کیږي دی ورته او هغه موټر د پرغول کیږي. نو اوس هغه جریان روان دی. کوم موټر چې دلته موږ ته راشي پرزه یې د موږ سره موجوده نه وي، نو هغه 14 پورې موږ ورته جوړ کړو. لوجستیک د هغې مطابق هغه پرزه موږ ته په آزاد بازار کې خوش خرید خریداري کوي، هغه راوړي یا موټر په هغې باندې موږ جوړوو. د دغه ورکشاپ مصریان وایي هره ورځ په یاد ورکشاپ کې تر 25 پورې بېلابېل موټر جوړوي او وروسته له جوړولو یې بیرته خپل مربوطه ارگانونو ته سپاري. ما اینجا روزانه از وزارتخانه‌های مختلف، از حوزه‌های مختلف به تعداد 15 الی 20 موتر روزانه ترمیم میکنیم و با ورکشاپ‌های بعدی اگر کارش مانده باشه راجع میکنیم. و شیوه کار اینجا هست که همه موترها به طریقه اساسی و ترمیم اساسی ترمیم میشه و دوباره بعد از این کارش تکمیل شد به وزارتخانه مربوطهش ما تسلیمش میکنیم. اینجا موترهای لنجر است، انترنشنال است، آنوی است، باز بخشای تیویتا داریم، لنکروزر، آیلکس و 2000 این موترها ترمیم میشه. باز بخشایی که مثال در ورکشاپ ها که نام داره کنم ورکشاپ کنم کار میکنه، یکیش خفیفه داریم که لنجرها ترمیم میشه، انترنشنال ها مربوط ثقیله میشه و تیویتا که از دیگه مربوط خودمون ورکشاپ تیبیتو میشه که مدیرش فرق میکنه. په مرکزی ورکشاپ کې دا مهال 400 پورې مستریان په بېلابېلو برخو کې کار کوي چې هره ورځ بېلابېل موټر جوړوي. وروسته له جوړولو څخه یې بیرته اړونده ځایونو ته سپاري.